افغانانو ته د خوشحالۍ او ابادۍ درې مهم خبرونه راغلل. ملا عبدالغني برادر د هیواد جوړولو ته کار ویلی. سلام، ستړي مشئ. د امپراتور ټي وي چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی د دې مهال تازه خو ډیرو مهمو خبرونو ته. بغلان کې د اوبو رسولو 8 شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر بغلان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د څه باندې 53 میلیون افغانیو په لګښت اوبو رسولو 8 شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د بغلان ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس عبدالواحد عبیده ویلي چې په یادو شبکو کې د 4 حلقو ژورو څاګانو کیندل، د 1 بابا کانکریټي ذخیرو جوړول، د 1880 نلکو نښلول، د 290 سولاري تختو ځای پر ځای کول او د 1,220 مترو په اوږدوالي پایپ لاین غځول شامل دي. د کندهار هرات عمومي سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي چې په ګریشک ولسوالۍ کې د کندهار هرات لویې لارې 96 کیلومتره سړک او د 19 تخریب شویو پلونو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د معلوماتو له مخې دا پروژه د سرپرست حکومت له بودیجې او د ټولګټو چارو ریاست د انجینري او ماشینرۍ په واسطه جوړیږي. د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې پر دې په پیل شوي پروژې 52 میلیون افغانۍ لګښت راځي او چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شي. بلخوا یو شمېر موټر چلوونکي د دې پروژې پر پیل خوښي څرګندوي او وایي چې پر دې لاره به یې ټولې شته ترانسپورټي ستونزې حل شي.